سلامونه ستړي مشئ. نن به په خپرونه کې څو مهم خبرونه واورئ او تر هغه وروسته به د افغانستان او سیمې اړوند ژور تحلیلونه او بحثونه هم واورئ. هیله ده د خپرونې تر پایه پورې موږ سره اوسئ. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل نن ویلي چې جرمني به د افغانستان په شمال کې د ناټو د نظامي روزنیز ماموریت مشرۍ ته دوام ورکړي، خو په پام کې نه لري چې هلته خپل حضور زیات کړي. صدراعظم مرکل د ناټو د عمومي منشي یانس سټولټنبرګ سره تر لیدنې وروسته ویلي چې هغه افغانستان ته د نورو اضافي عسکرو د ورتلو په وړاندیز د ناټو فیصلې ته صبر کوي. مونږ هلته د شاوخوا 10 هیوادونو د فعال ماموریت همغږي ته دوام ورکوو. زه به فیصلو ته صبر وکړم. فکر نه کوم چې مونږ به لومړنی هیواد اوسو چې په افغانستان کې خپل ماموریت زیات کړو، خو دا ډیره مهمه ده چې په شمال کې امنیت او ثبات یقیني کړو. نو مونږ د ماموریت تصمیم نیونکي نه یو او کوم جوړ شوی پلان هم نه لرو. او د ناټو منشي ویلي چې په افغانستان کې د ناټو د حضور زیاتېدو په اړه به په څو لنډو اونیو کې پریکړه وکړي. په 2 اونیو کې به د ناټو غړي هیوادونه غونډه وکړي او پکې به افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو لپاره پریکړه وشي. په داسې غونډو کې معمولا د افغانستان د دفاع وزیر د خپل هیواد غوښتنې او وړاندیزونه مطرح کوي، خو د افغانستان حکومت وایي په هیواد کې د دفاع د وزیر نشتون به د جګړې په مدیریت باندې اغیزه ونه کړي او په دې غونډه کې چې هره پریکړه کیږي هغه به د افغانستان د خوښې پریکړه وسی. دفاع و تیمی که به حیث معاونین و رئیسای قرارگاه وزارت دفاع هستند. د دفاع وزیر او په دفاع وزارت کې هغه ټیم چې د قرارګاو د معاونینو او رئیسانو په توګه کار کوي په افغانستان کې جګړه تمویلوي او د ملي اردو قطاعاتو ته شرایط برابروي څو وکولای شي د تروریستانو په وړاندې لوړ ظرفیت ولري او د جګړې په میدان کې بریالي شي. خو د جګړې مدیریت د لوی درستیز او د قلوردګانو د قرارګاو ته سپارل شوی چې د ملي حاکمیت د دفاع خطیره وظیفه لري. ناټو په افغانستان کې د خپل عسکرو په زیاتولو غور کوي. جرمني وایي تر اوسه په دې اړه باندې هیڅ پلان نه لري، خو امریکا د مخه په سلګونو ځانګړي روزل شوي عسکر هلمند ولایت ته لیږلي دي چې د امنیت په ټینګولو کې د افغان امنیتي قواو سره مرسته وکړي. آیا په افغانستان او په خاصه توګه په هلمند کې رښتیا بهرنیو ځواکونو ته اړتیا شته ده؟ د دې ځواب به د هلمند د ولایتي شورا د رئیس کریم معتل صاحب نه واورو چې امریکې ته هم راغلی دی په سفر او نن یې د اشنا ټلویزیون بلنه هم منلې ده. معتل صاحب ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلی. اول اجازه راکړئ چې داسې لنډه د هلمند وضعیت باندې خبرې وکړو چې آیا رښتیا بهرنیو ځواکونو دپاره هلته اړتیا ده او ضرورت شته؟ بلا شکه تاسو ته د هلمند اوسنی وضعیت معلوم دی چې موږ تقریبا 13 کاله مخکنی حکومت یعنې د کرزي صاحب د حکومت په وخت کې او 3 کاله د دې حکومت تقریبا پوره کېدونکي دي چې هره ورځ جګړه روانه ده او بې له دې چې زموږ سره د ناټو ځواکونه د هلمند د جګړې د کابو کولو لپاره همکاري وکړي، بله هیڅ یوه لاره نشته، ځکه موږ په پرله پسې ډول باندې افغان ملي امنیتي ځواکونو تلفات ودرلودل او موږ په هره برخه کې ستونزې او مشکلات لرو. که چیرې موږ کولی سولی او دا جګړه مو کابو کولی سوی او افغان ملي امنیتي ځواکونه په دې توانېدای سوی، موږ تقریبا 4 کاله یوه پخه تجربه لرو د انتقال د پروسې څخه تر اوسه پورې. موږ بیرته دې ته اړ سولو چې باید د ناټو ځواکونه او نړیوال بین المللي همکاري باید زموږ سره ترسره سي تر څو موږ وکولای سو پر خپلو پښو باندې ودرېږو او افغان ملي امنیتي ځواکونو دې ته آماده سي چې نور خپل امنیت په خپله تامین کړي. راځئ لږ مشخص کړئ دا مشکل ده چې تاسو وایئ ډېرې ستونزې شته دی. آیا په هلمند کې د افغان قواو لکه شمیر او قوت کم دی که د وسلوالو مخالفینو قوت ډېر دی او که په مجموع کې کومه بله مافیا ده چې دغه ولایت ځان ته ناامن ساتي او بله ګټه ترې اخلي؟ د هلمند د جګړې 3 اساسي ابعاد دي چې هغه د هلمند د مواد مخدر یا د تریاکو د کارکیلي د کرلو د کاچاکړونکو خپل د مخالفینو د حمایت لپاره کار کوي او بل د هلمند د اوبو مسله تر اوسه پورې ګونګه پاتې ده د همسایه هیوادونو سره چې باید دا واضح سي او دا مسله حل سي. یعنې اوبه هم د ناامنۍ سره ربط لري؟ څوک غواړي چې ناامنه اوسي دې لپاره چې اوبو نه ګټه واخلي؟ بې له شکه په دې کې هېڅ سوال نشته، په علني ډول نه د پردې مخ ته ولې د پردې شاته د دې لپاره کار کیږي. باید چې دا وضعیت په هلمند کې همدغسې وساتل سي تر څو دوی استفاده وکړي. او بل په هلمند کې سیاسي جنګ دی، هلته خپله د حکومت د پخواني حکومت
هغه کسانو چې هغوی مامورین ول ورتوبه او ټیټ رتبه او د دې ترڅنګ په مخالفینو کې بعضې کسان دي چې هغه خپله د هلمند دي هغوی دې شیانو ته لمن وهي او بل د باندې څخه د دواړو همسایه هیوادونو څخه داسې کسان شته چې هغه د هلمند د وضعیت د خرابولو لپاره خپلې ګټې پورته کوي یعنی موږ ته لوی خطر دا دی چې پردي او پردي پال هغه څوک چې هغه د دې لپاره چې خپلې ګټې پورته کړي په هلمند کې یعنې ناامنۍ اصلي له تاسو دا ګڼئ چې بیرون ګاونډي هیوادونه خصوصا لاسوهنه کوي او وضعیت ناامنه ساتي یو دقیقه به بله اجازه راکوي وبخئ موږ ته د هلمند استازي یعنې جبار قهرمان صاحب چې ولسي جرګه کې د هلمند استازیتوب کوي او پخوا د اپراتیفي قمنداني په غاړه ده ویلې چې اصلا د افغان قواو ترمنځ یا د سیاسي مقامات ترمنځ همغږي نشته ځکه ناامنه دی بېله شکه هیڅ سوال په دې کې نشته ځکه چې تاسې د افغان حکومت هغه مرکزي ساحې ته وګورئ مثلا کابل دی که هلته زیر سو د دواړو مشرانو تر مابینځ کشمکش دی یو ولایت ته یو کس خپل د والي په صفت استوي بل څوک امنیه قمندان استوي بل رئیس د ملي امنیت استوي دلته د ادارې ترمنځ هیڅ همغږي نشته هغوی یوازې جوابګوی خپل مشر ته دی هغه چاته چې دوی استولی هغوی وطن ته افغانستان ته د افغانستان خلکو ته متحد نه دي هغه یوازې د دې لپاره چې خپل مشر خوشحاله وساتي او خپلې ګټې وساتي تر څو هغه ته په صحیح ډول باندې ځکه خپله ښاغلی قهرمان هغه د هلمند د خلکو استازی هم دی او د دې ترڅنګ د هلمند په امنیتي وضعیت تر ټولو خلکو بهتر پوهېږي هغه عملا هلته وخت تېر کړی دی او ښه تجربه لري او دا اوس رالی دغه مسؤلیت یې واخیستی اما بدبختانه نه مرکزي حکومت ورسره همکاري کوله نه محلي اداره کې لوړفوړو مسؤلینو په هلمند کې مطلق مدیریت نشته فقط شپه او ورځ سبا کوي د دې لپاره چې ځان وساتي تاسو دا تاییدوي چې اصلا د حکومت ته که مساوق اداره او سیاسي مدیریت چې جوړ یو بل څه هماهنګي نه لري په هر صورت چون پروګرام وخت کم ډېر کریم اتل صاحب کور رمضان ډېر تشکر او تاسو ته ښه سفر غواړو په واشنګټن کې مننه درنو لیدونکو د افغان امنیتي ځواکونه د پخوانیو یاغیانو په جلب و جذب کې اوس ستونزه لري د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند اوس ځان تیاری چې د افغانستان د امنیتي قواو په تشکیل کې خپل په زرګونه کسان وګماري همدا کار د حزب اسلامي سره د سولې د تیر کال د موافقې یوه پیچلې برخه ده د حکمتیار یو نږدې همکار کریم امین وایي حزب اسلامي د خپلو تر 3.5 وسلوالو لیست چې تر 80 کسانو ډېر نومونه یې څرګند کړي دي او جګپوړي قمندانان دي یو ځانګړي کمیسیون ته سپارلي چې په نوي تشکیل کې د هغوی په شاملولو کار کوي د سولې د موافقې د تطبیق د چارو مسؤل احمد فرزان وایي د حزب اسلامي په زرګونو جنګیالي لا هم بې وسلې شوي نه دي درنو لیدونکو سختدریزي په پاکستان کې یوه لویه موضوع ده چې په دې اړه باندې اوس خبرې کوو په پاکستان کې د مذهبي افراطیانو د خوا نه تهدیدونه زیاتېدل او پر اقلیتونو بریدونه د ورځنیو خبرونو سر ټکي جوړوي ځینې څېړونکي په دې باور دي چې که پاکستان په رښتیا غواړي په خپله خاوره کې سختدریزي او ترهګري ختمه کړي نو باید نظامي حاکمیت د ملکي سیاستوالو سره په ګډه یوه پراخه او رښتینې ستراتیژي جوړه او عملي کړي خو د پاکستان د کورني سیاست ځینې څېړونکي بیا تروریزم د پاکستان یو ناول زخم ګڼي دا څېړونکی او لیکوال محمد تقي صاحب نومیږي او د سکایپ د لارې نه موږ سره د فلوریډا ایالت نه دی تقي صاحب تاسو سلام وړاندې کوم اجازه راکړه ستاسو یوه مقالې نه کوټ واخلم تاسو تیر کال مقاله لیکلې وه او سرلیک هم ورکړی و چې ټوریزم د پاکستان یو خراب شوی زخم دی یا ناولی زخم دی ولې هم داسې ورته ویلی جی ارزا دی چې تقریبا 90 کاله وشو د پاکستان د قایمېدو او د هغه ساعت نه پاکستان سختدریزه پالیسی او جهادي پالیسی داخلي توګه باندې او بهرنۍ چارو د پارم راغستې ده د پاکستان جوړېدونکو سره دا په کشمیر کې یو جهادي کاروي پاکستان وکړه د هند برخلاف یا د کشمیر باندې د قبضې په کوشش لاندې هغه وخت نه تر اوسه پورې پاکستان هغه پالیسی او ساتلې ده او ارز دا دی چې د دې لپاره پاکستان یو پورا یو ایکوسیستم جهادي ماحول تیار کړی دی چې هغه کې د افراطیان دي جهادیان دي بیا پکې طالبان را پیدا شو بیا پکې نور سختدریزه نو چونکه پاکستان خپل خارجه پالیسی او هند او افغانستان په حق لا داسې د زور ضرب باندې چلول غواړي نو هغه د لپاره داخلي توګه باندې د خلک د غي مدرسې غي نور نتورکس وغیرہ ساتل د پاکستان لپاره ضروری شو تاسو هند او افغانستان یاد کو هند افغانستان او ایران اوس درې وړه پاکستان ته وی چې ترګری ډلې وځپي تاسو په نظر باندې دا کمی ډلې دي او څوک دا ډلې اصلا حمایه کوي په پاکستان کې
جی حمایه خو معلوم ده د پاکستان د استخباراتي ادارو د مهم رول دی او استخباراتي ادارې ټول مکمل د پاکستان د ځواکونو لاندې دي د پاکستان ځواکونه بالکل ډیسپلینډ آوټفټ دی هغه کې دا نشي کېدی چې هغه کې روګ ایلیمنټس وي یا د بدمعاش خلک پکې وي چې دا کارونه چلي دا د پالیسی لاندې او کتا سو ګورنو پاکستان مثال په توګه د حقانیه مدرسه په نوخار کې یا اکوړه خټک کې دا د پاکستان د جی ایچ کیو نه د مخاله چې یو ګنټه مزل دی نو دا نه دی چې دا غي ته معلوم نه ده چونکه دا غي خوخه دغه ده تاسو د ایران ذکر وکړو ایران د پاره د پاکستان پالیسی غالبا دا سټریټ فارورډ پالیسی نه د پاکستان ایران کې درندازي کول نه غواړي خو چونکه دا خلک د ساتلې دي چې غي فکر داسې دی چې عمومي توګه باندې وهابیانو سره او نور سنی سخت دریزه ګروپونو سره د غي تړون دي نو دا جيش العدل یا پخوا به جند الله نومېدو نو دا غي سیمه نیولې ده په بلوچستان کې او مغه خلک چې کم دي د پاکستان په ایما باندې د بلوچ قوم پرستانو برخلاف جنگيږي نو پاکستان ځنې ځایونو کې خدا عملی توګه باندې دا پالیسی پرسو کوي افغانستان او هند لپاره او ایران په حق له دسه دی چې د پاکستان دا شی برداشت کوي په خپل سیمه کې دا خلک برداشت چونکه هغه د پاکستان لپاره په بل ځای کې پکار راشي د بلوچستان برخلاف جنگیدو یو بل لنډه پوښتنه کوم چې دا د تاسو جی ایچ کیو یاد کو یا نظامی قرارګاه اصلا د پاکستان اصلي چلوونکو خرڅوک د ملکی حکومت کې نظامی او دوی دغه ترګری او نیابتي جنگونو نه څه ګټه اخلي نو د نظامی قوا چې کوم دي د پاکستان مقتدره قوت خو د پاکستان ملټری اسټابلیشمنت دی اوس په دې موجوده محل کې موږ کتو چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته غي ډېر یو دچکا ورکړه په دې د ډان لیکس یو خبره راوته و نو بار د پاکستانی ځواکونو دغه کوشش وی چې سیویلین حکومت کمزوري شي او د سیویلین حکومت هیڅ واک نه دی د خارجه چارو پالیسی او د امنیتي چارو پالیسی نو فوج د حکومت فوج د پالیسي چلای جی bale مننه محمد تقی صاحب کور ودان وخت ډیر کمی او پښتني ډیری تاسو نه ډیره مهرباني تشکر مهرباني درنو لیدونکو مهم خبرونه واضح ده چې شته ده د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سره خپل لیدنه ګټوره بللې ده ټرمپ په داسې حال کې د یو جګپړي روسي مقام سره ګوري چې د امریکا په انتخاباتو کې د ماسکو د دخالت په اړه د امریکا د قانون جوړونکو او دغه هیواد د عامو خلکو ترمنځ بیا بحثونه تاوده شوي دي د دې لیدنې په اړه احمد شکیب دوست ناورو چې د خبرونې سره دی د کانګرس د ماڼۍ مخ نه به موږ سره دوست یو لنډه پوښتنه به دا وکړم چې لاوروف د څه دپاره اصلا واشنګټن ته خیر راغلی آشنا صاحب سلامونه تاسو او درنو لیدونکو ته لاوروف راغلی دلته په واشنګټن کې چې خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن او د امریکا له جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره وګوري د لدوړو مقامات سره ولیدل خو دغه مقاماتو د لیدونو جزئیات همره چې تمه کېدله خبره شوي نه دي جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ له لاوروف سره خپل لیدنه ډیره ګټوره بللې ده او هلته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دلته په واشنګټن کې د روسیې په سفارت کې ویلي چې له امریکایي مقامات سره د سوریې او نورو نړیوالو موضوعګانو په باب خبرې کړې دي دغه ټول مسایل ما په ریپورت کې ځای کړي دي چې په ګاډۍ سره وینم د امریکا د بهرنیو چارو یو پخوانی وزیر هنري کیسنجر سره د لیدنې پر مهال جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د خپل لیدنې لامل خوښي وښوده ما له لاوروف سره ډیره ښه غونډه لرله زه فکر کوم چې ډیر ښه مجلس و ټرمپ هیله خوده چې د سوریې د روان کړکېچ په اړه د واشنګټن او مسکو مذاکرات مثبته نتیجه ورکړي فکر کوم چې موږ د سوریې په باب سم کار کوو فکر کوم چې هر څه په ډیر مثبت ډول پیښیږي موږ به وژنې او مرګونه پای ته ورسوو ټرمپ له روسي هیات سره د خپل لیدنې په اړه زیات توضیحات ورنکړل خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په زغرده وویل چې په سوریه کې د امن سیمو د جوړولو پر سر له امریکایي لوري سره مفصل خبرې کړې دي подробно говорили о Сирии. موږ د امن سیمو د جوړولو په اړه د وړاندې شویو نظریو په رڼا کې د سوریې په باب مفصل بحث وکړ دا به د بشري ناخوالو د قرارولو لپاره یو ګام وي جمهور رئیس ټرمپ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې له جګپوړي روسي ډیپلوماټانو سره ویني چې 2 ورځې مخکې سپینې ماڼۍ د اف بی آی ادارې مشر جیمز کومي له دندې څخه ګوښه کړ
کومي د ټرمپ د کمپاین د دفتر او روسي ډیپلوماټانو د اړیکو په باب تحقیقات کول. ډیره ساده، هغه کار نه کوو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي چې له دندې څخه د کومي برطرفه کول به د مسکو او واشنگټن اړیکې زیانمنې نه کړي. هاخوا لاوروف د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې دخالت رد کړی او په دې اړه ریپورتونه ناسم بللي دي. فکر کوم چې سیاستوال د امریکا سیاسي سیستم زیانمنوي. دوی کوښښ کوي چې وښيي یو کس له بهر نه امریکا کنټرولوي. د کومي برطرفه کېدل په کور دننه هم له سختو مخالفتونو سره مخامخ شوي دي. دیموکراتان د امریکا د عدلیې له وزارت څخه غوښتي چې د 2014 کال د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د روسیې د دخالت په باب یو خاصه حقیقت موندونکې ډله وګماري. جمهوریت غوښتونکي بیا اندېښنه ښودلې چې ممکن د کومي په نشتون کې د اف بی آی روان تحقیقات اغیزمن شي. آشنا صاحب دا معلومه نه ده چې امریکایي مقاماتو له راوروف سره د 2014 کال په انتخاباتو کې د مسکو د دخالت په اړه خبرې کړې دي کنه، خو داسې ښکاري چې د سپینې ماڼۍ د ویاند په خبره چې په دې اړه هر ډول اندېښنې بې ځایه دي. ځینې مبصرین هم دا وایي چې په دې اړه به وخت ځواب ورکړي چې آیا د روسیې په مسلې کې چې د کوم دخالت ادعا شوې ده په دې اړه د روسي مقامات سره خبرې شوې دي کنه، نو دا به وخت ځواب ورکړي او وروسته به معلوم شي چې په دې اړه جزئیات څه دي. مننه معلومات ډېر زیات. مننه دوست. آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسو د خوښې پر وخت کغواړئ زموږ خبرونه د دوهم ځل لپاره وګورئ. کغواړئ د هغو پیښو نه خبر شئ چې ستاسو له چاپیریال او ژوندانه سره مستقیمي اړیکې لري، نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پاڼې ته ورشئ. د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسو ترمنځ واټن یوازې یو کلیک دی. په سوریه کې د کردانو په مشرۍ ځواکونو نن پنجشنبه ویلي چې د طبقي خاریه د داعش د جنګیالیو نه نیولې ده. بل لوري ته د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي دي چې په راتلونکي اونۍ کې به په واشنگټن کې د جمهور رئیس ټرمپ نه د هغې پریکړې په اړه باندې سختې پوښتنې وکړي چې له مخې متحده ایالات غواړي همدغو کرد ملیشاو ته وسلې ورکړي. د نن ورځې خپاره شوي ویډیويي تصویرونه ښیي چې د طبقې د ښار په لارو او کوڅو کې د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو یا SDF جنګیالي ګرځي. د کردانو په مشرۍ د SDF ځواکونو چې عربي جنګیالي هم پکې شامل دي پرون وویل چې دغه ښار او د هیواد د تر ټولو ستر بند یعنی طبقې بند یې د اسلامي دولت له ډلې ونیو. جينا حربنا مع داعش نحن موږ له داعش سره خورا سخته جګړه درلوده چې په نتیجه کې مو له دې ډلې نه یو ستر سلاکوټ ونیو. مسكنا ذخیره جبخانه من داعش كثير نحن. دا د اسلامي دولت د ډلې تازه سنگر وو چې د کردانو په مشرۍ هغو ځواکونو نیولې دي چې د رقیب په لور پر مخ ځي. رقه د دې ډلې د خلافت مرکز دی. بلوري ته د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان هیله څرګنده کړې ده چې متحده ایالات به د هغو کردي جنګیالیو د مسله کولو په اړه خپله پرېکړه بیرته واخلي چې ترکیه یې ترهګر ګڼي. DAEŞ terör örgütüyle mücadele د داعش پر خلاف جګړه باید د دې سبب نشي چې یو بل ترهګر ډله د داعش د ترهګرې ډلې ځای ونیسي. داسې یو اقدام به د سوریې او سیمې راتلونکی له خطر سره مخامخ کړي. هغه د سیریالیون له ولسمشر سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې هغه به دغه موضوع د متحده ایالاتو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره په راتلونکي ملاقات کې مطرح کړي. bizler müttefiklerimizin موږ په دې باور یو چې زموږ متحدین به د ترهګرو نه بلکې زموږ په څنګ کې ودرېږي. زه به په شخصي توګه د دې پریکړې په اړه د موضوع او زموږ اندېښنې د مې په 14مه له ښاغلي ټرمپ سره په خپله لیدنه کې مطرح کړم. په ورته وخت کې د سوریې پوځ هم د هومس په ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې پر خلاف جګړه پیل کړې ده. د حکومت پالوي رسنۍ نن یو ویډیو خپره کړې ده چې پکې د هومس په شاوخوا کې د سوریې د پوځ او د اسلامي دولت د ډلې ترمنځ روانه جګړه ښیي. د سنا په نامه د سوریې د خبري اژانس د ریپورت پر اساس د سوریې پوځ د هومس په ختیځو برخو کې د اسلامي دولت نه 3 کلي نیولې دي. تاج امین د آشنا تلویزیون امریکا غږ. او د جنوبي کوریا د نوي جمهور رئیس مون جای ان دفتر نن پنجشنبه ویلي چې ښاغلی مون غواړي بیجینګ ته یو هیات ولیږي. دا هیات به د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او په جنوبي کوریا کې د امریکا د توغندیو ضد دفاعي سیستم نصب کولو په اړه د چین په اندېښنو خبرې وکړي. جنوبي کوریا د امریکا په همکارۍ غواړي د ټاټ په نوم باندې هغه د دفاع هوا سیستم
د دافع هوا سیستم نصب کړي چې د شمالي کوریا د راکټي بریدونو خوندي شي. نوي جمهور رئیس مون ویل چې د کوریا په ټاپو کې د امن او ثبات سبب کیږي نو د واشنگټن، بیجینګ او ټوکیو ته لاړ شي او وایي که شرایط ورته مساعد شي نو پینګ یونګ ته به هم سفر وکړي. مون وایي غواړي د شمالي کوریا سره خبرې مذاکرات زیات کړي. دا دریځ د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له هغه تګلارې سره ډیر فرق لري چې غواړي د بندیزونو له لارې شمالي کوریا منځوي کړي. لا 15 کلونو راهیسې د امریکا غږ د یو هدف لپاره هڅه کړې ده. د امریکا غږ منشور ته ژمنتیا له افغانستان او پاتې نړۍ څخه موثق خبرونه، د امریکا معرفي او هر اړخیز بحثونه د لسګونو کالو په تجربې سره د نړۍ پیښې او هغه څه چې تاسو ته مهم دي رپورټ ورکوي. هر ورځ له هرې لارې د امریکا غږ آشنا، موثق، د اعتبار وړ او هر اړخیز. او خایسته وایز هغه پیلوټ ده چې د شنبه په ورځ یعنی راتلونکي شنبه په ورځ به د نړۍ ګټ چاپیره په یوازې سر خپل سفر پیل کړي. پیلوټ وایز غواړي چې دغه سفر د لارې نه نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې نجونې هم کولی شي هر کار ته چې نیت وکړي په ښه توګه یې ترسره کړي. ښایسته وایز په اصل کې د افغانستان ده او په کوچنیوالي کې د جګړو له امله د خپلې کورنۍ سره یو ځای امریکا ته راغله. د امریکا غږ خبریالان رڼا دوراني غورځنګ او احمد سمیر رسولي د فلوریډا ایالت ته ورغلي او د ښایسته وایز سره یې په دې اړه خبرې کړې دي. امریکایي افغان خایسته وایز به د می په 14 نیټه خپل رویايي سفر د امریکا د فلوریډا د ایالت نه شروع کړي او د دې خاکي کوري 15 وجوده به په یوازې سر سفر وکړي. زه به د ډیټونا بیچ د نړیوال هوایي ډګر نه یعنی له امدغه ځای خپل نړیوال سفر پیل کړم. الوتکه به مې د هوایي ډګر تر ټولو لوی رنوي خواته روانه شي یا به د بي اومې سندې کینه خوا رنوي نیسم او یا به هم خې خواته د 250 رنوي نه والوزم. خایسته 29 کال مخکې د مهاجرو په یو کمپ کې زیږیدلې. لا ډیره وړه و چې مور او پلار امریکا ته مهاجر شول. خایسته په کالیفورنیا کې د لیسې تر ختمولو وروسته په فلوریډا کې پیلوټي وویله. کله چې زمونږ کورنۍ امریکا ته راغله زه یوازې د 4 میاشتو په مکتب کې مې ډیر په دقت درس وایه. په ریاضي او ساينس کې مې ډیر کوشش کاوه. په اواناوردی کې داسې یو متل دی چې وایي اواناوردی کې د مینې داسې یو ماشه دی چې یو ځل دی وچی چې نو تر ژوند به ورسره مینه لري چې په ما باندې هم داسې وشو. خایسته وایز 2 ماسترۍ لري. یو ماسترۍ په 2010 کال کې د ایروناتیکل د پوهنتون نه واخیسته. 9 کال کېږي چې پیلوټي کوي. هغه وایي هیله لري چې د دې د جرأت او علاقه افغان جنونو ته هم د جرأت ورکړي چې د پیلوټي مسلک ته مخه کړي. نو کله چې مې د پیلوټي لیسانس واخیسته وختل می چې دا پیام ټول نړۍ ته ورکم په خاصه توګه هغه افغان جنکو ته چې د ستونزو سره مخ دي او دا څه فکر کوي چې ځینې مسلکونه یوازې د نارینه‌و لپاره دي او یا مخزي نشي کولای چې پیلوټان شي. نو هم دا وجه چې ما د ډریم سور په نامه د غیر انتفاعي مؤسسې سره یو ځای کار شروع کړ تر څو په نړۍ کې په ځانګړي توګه افغان ځوانان په خاص ډول جنکۍ د هوانوردۍ ترڅنګ ساينس، ریاضي او فزیک ته وهڅوم. کله چې د خایسته سره یو ځای د الوتکو هنګر ته ورسېدل نو په ډیره خوشحالي سره غکړ چې د هغه الوتکه ده چې د 3 میاشتو لپاره به زما کور وي. الوتکه اوس د ورستي چک اپ لپاره د الوتکو په یو هنګر کې ولاړه ده او ورستي معاینات ترسره کیږي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ د الوتکې نه ټول سیستمونه ایستلي دي فقط زما سیټ شته او بس. هرغه څه چې د الوتکې وزن ډیروي هغه ټول د الوتکې نه ایستلي دي. فقط څنګه مې د تیلو یو ډبه ده او شاته مې دلته یوازې یو کوچنی ځای پاتې کیږي د دې کې خپل کالی او نور ضروري شی نقدم. د خایسته وایز د سفر تنظیمونکي وایي 4 کاله مخکې دا فکر راته پیدا شو چې خایسته به د مځکې په شاوخوا دا سفر کوي خو هیڅ مو دا تصور نه کوي چې دا پلان به عملي شي. خو کله چې مې هغه لنګدي وپیژنده او د هغې مینه مې د خپل مسلک هیوادوالو او د نړۍ د نجونو په وړاندې او د هغې لوی مسؤلیت مې احساس کړنو زه دې ته اړ کړم چې دواړه سره یو ځای نستړي کیدونکي هڅې وکړو او دا پروګرام په موافقت سره یو ځای پای ته ورسوو. ډریم سور یوازې دانه د چې په نړۍ کې سفر وکړي. الوتکه فقط د انتقال یو وسیله ده خو د خایسته پیغام ټول نړۍ ته په خاصه توګه افغان جنکو ته ځکه تر هر څه لوړ او مهم دی چې یو خوب اوس په حقیقت بدل شوی دی.
خایسته وایز د یوې افغاني امریکایي پیلوټ په حیث ډېرې لوی هیلې په زړه کې لري. هغه وایي کله چې له سفره بیرته راوګرځي نو د خپل پلار او نیکه هیواد ته به ستنه شي او افغان جنو ته به د پیلوټۍ په مسلک کې روزنه ورکړي. خایسته وایز اوس مهال د فلوریډا په ایالت کې د پیلوټۍ په برخه کې په یو پوهنتون کې استاد ده. شایسته وایز به د ریتونا بیچ د نړیواله هوایي ډګر نه به ډېر نږدې د خپل نړیواله سفر پیل کړي چې د دې لومړۍ ناسته به د دوبۍ په نړیواله هوایي ډګر کې وي. رڼا دوراني غورځنګ ریتونا بیچ فلوریډا. اوس هم په ټولنیزو رسنیو باندې پر هغو پیښو خبرونو نظر اچو چې د اونۍ په لړ کې تاسې ورته ډیره پاملرنه کړې ده. داود صدیقي صاحب موږ سره دی. صدیقي صاحب هغه مهم ټکي به څه شی و چې دا اونۍ پنجشنبې ده نو خامخا به ډېر مسایل یې اشرف صاحب سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. په دې اونۍ کې هم بېلابېلو موضوعاتو د خلکو پاملرنه جلب کړې وه. په نړیوالو موضوعاتو کې چې خلکو په ټویټر او فیسبوک کې ډېرې خبرې پرې کړي د فرانسې انتخابات او د ایمانویل ماکرون بریا وه چې نه یوازې د 29 کلونو په عمر ډېر ځوان منتخب جمهور رئیس دی بلکې هغه له خپلې میرمنې څخه 40 کاله کشر دی. د ماکرون میرمن د هغه د ښوونځي ښوونکې وه او 3 بچیان لري او عمرونه یې هم د ښاغلي ماکرون ته ډېر نږدې دي. د ښاغلي ماکرون مور او پلار یو ورځپاڼې ته ویلي چې په لومړي سر کې هغوی فکر کاوه چې هغه د خپلې ښوونکې له لور سره مینه لري. په دې اړه په نړیواله کچه خلکو ډېر تبصرې کړي دي او ډېر غبرګون ښودلی دی. په افغانستان کې د دې اونۍ په زړه پورې خبر دا و چې د کابل ښاروالۍ او د مدني ټولنې یو شمېر فعالو غړو د رنګونو په نامه یو کمپاین پیل کړی. په دغه کمپاین کې د اسماعي غره کورونه په بېلابېل ډول رنګ شوي تر څو د کابل ښار ښکلا لا پسې زیاته شي. دغه اقدام په ټولنیزو رسنیو کې د ډېرو افغانانو لخوا ستایل شوی دی. او د ورزش په هکله بیا هم تر ټولو تود خبر د کرکټ په اړه و. د افغانستان د کرکټ بورډ د ویسټ انډیز سره د 20 اورونو یو ورځنیو نړیوالو سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه او په دې هکله یو ریپورټ چې د امریکا غږ په پښتو ویبپاڼه خپور شوی د دې اونۍ ډېر لوستل شوی ریپورټ دی. همدارنګه د هند آی پی ایل په سیالیو کې د افغانستان 2 لوبغاړي راشد خان او محمد نبي ښه پر مخ روان دي. محمد نبي په خپلې دویمه لوبه کې دا اونۍ ښه وځلید او د سټایلش لوبغاړي جایزه یې وګټله. او آخري او په زړه پورې خبر دا چې نن دلته په امریکا کې د خوراک یوه ځانګړې ورځ ده. د دغې ورځې شعار دا دی چې هر څه مو چې خوښیږي ویې خورئ. دا ورځ په ځانګړې توګه هغه خلک لمانځي چې په نورو ورځو کې خپل صحت ته د پاملرنې لپاره ډېر غوړ، ډېر خواږه او نور انرژي لرونکي خواړه نه خوري. په دې اړه په ټویټر کې یو هشتګ جوړ شوی او ډېرو کسانو د نن ورځې د خوړو په هکله نظریات خپاره کړي دي. آشنا صاحب صدیقي صاحب دا خو د عجیبه خبره یاد کړله. موږ واشنگټن کې اسو موږ چې غوښتلی شو چانه چې موږ ته راکړي لکه کم خاص مرجع لري که څنګه؟ هسې نه ده خو داسې نن سبا خلک د خپل صحت ته ډېره پاملرنه کوي او دا ډېر غوړ شیان نه خوري. د انګلیسي په اصطلاح ډایټ کوي او خپل ساعت د پاملرنې لپاره. نو څوک چې جوړ دي زه خو وایم چې ښه د پنجشنبې د ښې غوړه کړایي نن نو څه کوي نن وایي چې نن هغه خبرې نشته نن هر څه مې چې خوښېږي هماغه خورم. یعنی پریز تاسو هم دعوت کوو چې هر څه خوښېږي نن یې وخورئ. یعنی پریز نه کوو چې څه شی نن د پریز ورځ نن د ډاکټر خبره نه منو پاسل. مننه ګور ودان ډېر تشکر صدیقي صاحب ډېره مننه تشکر. په زړه پورې معلوماتو درنو لیدونکو موږ هم خپل خبرونه پای ته رسوو خو د افغانستان لپاره د امریکا غږ د آشنا راډیو خبري خبرونه پیلېږي. هیله ده ورته غوږ شئ. تر بیا هم په خدای سپارو.